السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. ملګرو، نن درته نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. که چیرې تاسو هم غواړئ چې د خپل موبایل په سکرین باندې داسې یو ویلپیپر ولګوئ لکه دا ما چې لګولی، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که چیرې دا والپیپر په خپل موبایل یعنې سکرین باندې ولګوئ، نو موبایل که خوځوئ نو دا والپیپر به هم ورسره خوځېږي. تاسو یې ګورئ ملګرو، ډېر یو ښایسته والپیپر دی. که چیرې تاسو کوم ملګری یا بل څوک موبایل واخلي، نو هغه ته به هم ډېر زیاته مزه ورکړي، نو هغه به ورته حیران پاتې شي. نو دا یو ډېر ښایسته والپیپر دی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ ملګرو، ویډیو سره شیر هم کړئ او همدارنګه د ښایسته ویډیوګانو لپاره تاسو ټیکنیکل محمدي چینل د سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ، تر څو راتلونکي ویډیوګانې زما په وخت تاسو ته در ورسیږي. نو د دې لپاره باید تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ملګرو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو کولی شئ چې هماغه هلته ورشئ په ډسکرپشن کې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو راځو ملګرو د ویډیو په طرف. دغه اپلیکیشن دی ملګرو، دا تاسو چې وینئ، دا یو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی چې کله مو دا دلته وکېږه چې موبایل باندې به تاسو دلته سافت کوئ، سیټ از ویلپیپر، نو دغه ځای باندې سفتېږي. که غواړئ چې ملګرو د دې ډیزاین تغییر کړئ، دا اوس داسې ډیزاین ده. که غواړئ چې ډیزاین یې تغییر کړئ، نو د هغه لپاره به تاسو سیټینګ ته راسئ. کله چې سیټینګ ته راغلی، دلته به تاسو په ټچ پارټیکلز باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړ، نو دا 5 ډیزاین دي پکې ملګرو. 5 ډیزاینو کې چې هر یو ډیزاین ستاسو خوښیږي، تاسو په هماغه کلیک وکړئ. زه راځم دې دریم ته، چې کله په دې دریم کلیک وکړئ، دا داسې ډیزاین دی ملګرو. وګورئ موبایل خوځوئ، دا هم ورسره خوځېږي. نو دا به ستاسو موبایل ډېر ښایسته کړي. که څه هم ملګرو دا اپلیکیشن لږ چارج وهي، خو ستاسو موبایل به ډېر ښایسته کړي. نو دا وه ملګرو د نن ورځې ویډیو مو خوښه شوي، د سره لایک یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ راته په کمنټ کې ولیکئ. نو اور مو وخت نه نیسم ملګرو، الله په امان.